دا د کراچۍ په بندر ولاړه د روس هغه سمندري بیړۍ ده چې د جون په 11 15,000 میټریک ټنه خام تیل په لومبي ځل د روس نه پاکستان ته راوړي دي. د خام تیلو کوزولو عمل روان دی. کل جو ہے یہ پرون د ګل پروس 30 منټه باندې 10 بجې د خالی کول پیل شوې دي. نن سحر پورې نیمه بیړۍ خالی شوې او د ریپورت تر مخه تر اوسه نږدې 80% بیړۍ له تیلو خالی شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي د روس څخه ارزانه تیلې اخیستې دي او د قام سره کړي ژمنې پوره کړې ده. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبره ده. دا د الله مهرباني ده. دې سره به د پېټرولو او ډیزلو نرخونه راکم شي او ګټه به عام ولس ته وي. د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک ویلي د روس څخه راغوښتل شوي خام تیل په چینایي کرنسۍ کې اخیستل شوي دي چې اوس به ریفاین یا پاکول کیږي او له هغې وروسته به معلومه شي چې دا تیل د پاکستان دپاره څومره ګټور دي. پاکستان د روس سره د یو تړون وروسته سږ کال د اپریل په میاشت کې 100,000 میټریک ټن خام تیلو اخیستو ویلي وو. د حکومتي چارواکو په وینا راتلونکي اونۍ به د روس څخه د خام تیلو 55,000 میټریک ټنه بله سمندري بیړۍ هم کراچۍ ته راورسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.